فرعون ځان له یو محل جوړ کړو هغه وخت دی چې کوم وخت کې لا فرعون د خدای دعوه نه ده کړې نو په هغه محل د پاسه د الله نوم لیکلی د محل په دې سر باندې د الله نوم لیکلی وروستو کې بیا د خدای دعوه وکړه د موسی علیه السلام مقابله ورسره راغله یو ځل موسی علیه السلام د رب العالمین په حضور کې دربار کې سوال وکړ چې الله فرعون ستا د نوم دعوه کړې ده ستا نوم یې په ځان ښودی دی انا ربکم الاعلی خلقو به ته به وي زه راپورټ خدای نه یم ګورې زه لوی خدای یم لوی رب یم زه دا دعوه یې کړې وه الله ورته وایي چې فرمایي چې ولې موسی مقصد دې څه دی وی پروردګاره بس راوینیسه تبع کا ولې نه تبع کې دا محل او دا بلډینګ ولا پر ازمکه دننه کا ځان له لوی محل جوړ کړی دی الله چې د ازمکه وشلېږي او سره د نوکرانو د وزیرانو ځکه د بادشاه د محل کې دا ټول وزیرانو دا خلق را جمع کیږي پکې میټینګونه کوي نو ستا د نوم مقابله چې په کوم محل کې کیږي او ستا د ذات د خدای دعوه چې کوم محل کې شوې ده او چې کوم وزیران او بادشاهان راغونډېږي په کوم محل کې پروردګاره دا ځمکه چې وشلول او دا پې وردننه کې دا سوال ده نه کوم الله ورته څه فرمایي وی ای موسی ته خو واقعي د فرعون کفر ته ګورې د هغه د وزیرانو کفر ته ګورې خو زه د خپل نوم ته ګورم چې زما په خپل محل زما دا نوم لیکلی دی په خپل محل زما نوم لیکلی دی دا به سره د دې ملګرو غرقوونکو د محل نه بار دی که نه واقعي پروردګار ګوره د ډېر لوی حکمت خاوند دی سره د فوجانو د وزیرانو وی وسته خار نه بار او په دریاب کې غرقل او هغه محل چې د الله نوم پې د پاسه لیکلی و هغه بد په جو پاتې شو د الله د نوم دونه قدر او دا خو عامه د پښتو یو قیدم ده څوک چې زما نوم په عزت اخلي زما به ورسره مینه کې بني زه ورته وایم چې ستا نوم څوک په عزت اخلي ستا به ورسره مینې کې بني او چې څوک زما نوم باندې شرمېږي زما نوم په بدو اخلي زما نوم نالي نو زما به ورسره بغضي دارنګې چې د پروردګار نوم ته واخلې او په مینه یې واخلې په محبت یې والې الله دا کار شروع کوم ستا په نوم او چې ستا نوم پکې نه نیمګړی وی الله به پې څونه خوشحالي کار به دې سر ته رځي او چې د الله نوم پې نه اخلې کار به دې چرم سر ته نه رسي نیمګړی وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته قیصر د روم بادشاه یو خط راولېږه وی چې یو لوی وزیر دې خط ورته رالیږي وی سر مې خوږېږي که سیلاج د سره سر مې ډېر زیات درد کوي په داروګانو او په ډاکټرانو ستړی شوم بعضې بیماري د سر وي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولې یو پټکي ورولېږه وی دا پټکي په سر که خدای به دې جوړ الاړه پټکي په سر پې جوړ وشو چې پټکي به لر که بیا به په سر دړو چې بیا به پټکي په سر که په سر به دړو نو چې لر به کو په سر به دړو خدای پاکه پټکي خو د کمال پټکي دی عمر فاروق رضی الله عنه ته وکړی وی خو چې پټکي مې په سري سر مې دړو نه کوي چې پټکي لرې کم نو په سر مې دړو شروع شي نو ټول عمر خو سړی پټکي په سر نشي ګرځول ته راشه را پټکي اوس پړه چې دې کې څه دي چې پټکي یې ول کلاو کو دننه پکې یو راکوټې غوندې ټوټه پرته وه هغې کې دا لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم هغه بسم الله والا پټکي چې به کله په سر کو سر به ټیکو او چې هغه بسم الله والا پټکي به سر نه لرې کو په سر به بیا درد دا د بسم الله برکت یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی بشر حافي بشر لوی بزرګ دی زموږ د ټولو استادانو د علماو استاد دی او د ټولو بزرګانو د اولیاءو پیر دی د دې مخکې تاریخ دا چې د شرابي شراب به څښي او اکثر وخت به په شرابخانه کې تېراو یو ځل په لاره باندې تېرېده یو کاغذ په ځمکه پروت و
کاغذ یې روچت که پکې د الله نوم لیکلی شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم پې لیکلی شوی یاره خفه شو اوهو ګوره د الله نوم په ځمکه پروت دی هغه راواغېسته صفحې که پاکې که خوشبویې پې پورې کړه او دې پټکي دیوال کې ومنډه دا عام بعضې وطن کې د دې پټکي او خپل رواج وي هغه زمانه کې د پټکي او رواج و لکه د افغانستان په دې بعضې علاقو کې که ماشومان هم وي نو پټکي په ترې یا بلوچستان کې د قبایلي علاقو والا هغه خوشبویې پې پورې کړله او کاغذ یې راواغېسته هغې د پټکي په هغه وال کې ومنډه لاړ شراب خانې ته شرابي دی خو چې کله به په شراب خانه ورننوتېده نو دا پټکې به یې راواغېسته او دروازه کې به یې میخ تاوې ځان ته یاره وایي په دې کې د الله نوم پروت دی او دا د الله نوم چې پکې دی نو دا د شراب خانې ته دننه نوړم ګوره بعضې خلک وي ګناه کوي خو بیا هم څه ناسې احترام او قدر پکې وي که ستاسو خیال و پخوا دې ودونو کې مونږ ماشومانو دا ډول او سرا به خلکو راوسته نو کې د جومات خواله به راورسېدل نو هغه دمانو به هغه ډنګ بس کړي داسې وکړه نه به جومات خو لویه خبره ده زمونږ دې کور ده چې به راورسېدل مولي صاحب به ناست و در به هغه شی بند ای د زیارت دی شهید دا قبر چې دی د زیارت خواله چې به همډول والا راورسېدل حیا به یې کوله نو هغه لور به یې بند ګناه به یې کوله خو چې د جومات خواله د زیارت خواله داسې د علماو د کور خواله به راورسېدل فوراً به یې هغه ډول بند که حیا پکې به و دا اوس زمونږ د وطن د خلکو نه حیا ختمه شوې ده خو د جومات دیوال سره خوا کې به یې ده بې حیایه سامانې قول د جومات مخکې به ډولونه ډنګوي او ګناه به کوي او ډمې به ګرېږي ناروا به کي دا نو څوک پروا نه ساتي د جمعې په ورځ باندې مخکې ده ورکړله وروستو خبره وه د جمعې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو د عرفې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو داسې به وکړه به نه هلک او اختر را روان دی چې ګیا مخکې راوړو د اختر نه به څلور پنځه ورځې مخکې ګیاګانې راوړو او په کور کې به یې کېښودې ولې د عرفې ورځ ته عرفې په ورځ به کار نه کوو چا به ویل لکه جومات نه به د عرفې په ورځ مونږ لوښه راوړو او کبر وزه به راوړو کار به نه کوو اوس وروره نه عرفه شته او نه جمعه شته او نه عاشوره شته او نه اختر شته بس هر یو سړی په کار ورپه ځغل دی نو الله هم وایي چې دمې ته به نه پرېږدم شپه ورځ به همدغه کونډی ځان پسې سولی او د رزق پسې به منډې تړلی وی چې څنګه د الله ونیو همغسې به یې دله درکوي انا عند ظن عبدي بي پروردگار فرمایي چې په ما دې څه ګمان وکړه هغسې به در رسېږم که دا ګمان دې په الله وکړه چې عرفه به هم چوټې کوم جمعه به هم چوټې کوم او د اخترونه به هم چوټې کوم عاشوره به هم چوټې کوم قسم دې د هر ورځې به دې د چوټۍ وي خو رزق کې به دې کمې نه راځي او کوې نه مړه عاشوره پکې سي او جمعه پکې سي راځه ډوډۍ ګټه اختر څه ته وایي ډوډۍ ګټه نو همدقه د شپې او ورځې به دې ډوډۍ پسې منډه وی د شپې او د ورځې او چې کومه دې مقرره د هغې نه به دې نوړی زیاته دي ورپسې به یې کړ منډې به ورپسې وې نم شپه اوزګاره ده نم ورځ اوزګاره ده نم جمعه اوزګاره ده نم چهارشنبه اوزګاره ده د جمعې په ورځ یقین وکړه پاکې ښکلې جامې به دې مشرانو واغوستې د بانګ نه ګنټه مخکې به جومات ته رسېدل اوس چې بانګ وی په پټي کې لګیا دی چې بانګ وی دکان کې لګیا دی رزق مخکې مونږ ورپسې یورونو ولې مونږ الله ته شا کړه او رزق ته مخ کړې الله ته مخ کې رزق ته شا کې روزي د الله لاس کې درته ګوره چې پروردګار روزي درکړي او قدر یې نه درکړي نو دا قدر نو بشر حرفي هغه به د الله د نوم قدر کوي عزت به کو هغه به یې راواغېش پټ کې او د دروازې چې څنګه به دننه شي دروازه کې به یې میخ تاوېزان کو لا بڑ شراب به وڅکل او چې کله به هغه خپله بدعملۍ وغیره وکړې او بیا به راغې هغه پټکې به یې راواغېست او په سر به یې کته به علاقه کې یو لوی بزرګ دی پروردګار الله یې په خوب کې ولیدل رب العالمین الله ورته فرمایي چې ورشه بشر حافي باندې زما سلام ووایه په بشر حافي زما سلام ووایه دی چې راویښ شو 2 رکعته نفل یې وکړل اوهو بشر حافي څوک دی چې معلومات یې وکړل دغه خو هغه شرابي دی هغه بدعمله دی الله د الله سلام په دې سړي ویل
یرا ممکن د خوب کې خطا شوی بیا ودش چې ودش بیا خوب کې رب العالمین وړي وی تا ته ویم کنه شاه بلار شاه او دغه بشر باندې زما سلام ووایه بیا راویښ چې راویښ شو صاحب او داسې یې وکړو 2 رکعاته نفل یې وکړ یاره بیا خوب کې زه خطا یم ځکه چې راتم سړی ما ته رب العالمین یادوي دا خو ډېر بد عمله دی او شرابي کبابي دی او بلکل په دې نوم شترب نه په دې کلي کې بیا وده شو رب العالمین په درېیم ځل په خوب کې ونی تا ته ویم کنه 2 ځله مې درته ووی صاحب هغه خو شرابي دی زه مې نه غواړي چې ستا سلام وی همدغه شرابي له ورشه اوس ورشه شابه زما سلام ته ووایه را پاسېد را روان تپوس کوي بشر همدغه یو پس دی کور ته ورغې دروازې وډبوله بشر څه شو ویا خو تلې شراب وله هغه شرابخانه کې اسوته خلک کلب ورته وي او که څه ورته وي چې شراب پکې څکلي کېږي هغې کې ناستې شراب ولتلې ویغال چې راغی مولانا صاحب سره کونټۍ دا پټکې په سر دی جامې خسته چولې دي چې شرابخانې له راغی څوکیدار نه تپوس کوي بشر شته وي او څه کوي وی صاحب دننه دی او شراب یې څکلي دي شرابو کې لت پت پروت دی ورشه ورته آواز که ما ورته یاد که چې فلان کې مولوي صاحب راغلی هغه ورمنډه کړې چې ورمنډه یې کړې بشر اوس شرابو کې لت پت پروت دی ویې لکاو بیا ولکاو اوس هغه شرابو کې نشه پروت دی وی ستاسو د کلي هغه پلانکې بزرګ پلانکې مولوي صاحب راغلی تا سره کار دی بس راپاڅېد نشه ترې وتښتېده خیال یې دا راغی چې ګنې دغه راپسې اسرائیل علیه السلام راغلی دی زما مولار با څه کوي چې ما پسې راځي ابوذر څه کوي چې ما پسې راځي او زما تپوس کوي د هغه ما سره څه دی او بیا شرابخانې را ما پسې راځي داسې معلومیږي لکه چې اسرائیل علیه السلام د انسان په شکل راغلی دی او ټیم مې جوړ پوره دی خدایه خیر پکې واچوي دا یاره چې په سړي راشي هلته چې بیا وتښتي یاره چې راشي الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات یاره پیدا کړي مونږ چې دا منډې دي او ترړې دي که نه دا مونږ نه الله یېري الله یېري که الله زمونږ د زړه کې دلته کېناستی دې زړه کې دلته او مونږ په دې زړه کې سوچ وکړه چې الله زه ګناه کوم ته یې نه ته ته خبرېږي الله که نیکي کوم ته ته خبرېږي الله که زه هر څه کار کوم الله تا نه غیب نه دی یاره رښتیا ووایه تاسو ګناه بیا څوک وکړي نه یو بزرګ له یو سړی لاړ ورته ویې یاره ګناه نه نشم صبرولی ته دم راته وښایه وی داسې دی چې ګناه وکړه چې هلته هېڅوک هم نه بس ځه کوه ګناه اجازت ته تا ته د ګناه نه نشم صبرولی کوه خو داسې ځای کې به کوې چې هلته به هېڅوک هم نه او مولانا صاحب اجازت تیرا دی خبر بالکل درته اجازت دی او داسې ځای کې چې هېڅوک هم نه لار کور ته ننوت کوټې ته ننوت دلته خو هېڅوک هم نشته د ګناه اراده یې شروع کړه چې سوچ وکړو یا لکه ما ته خو مولوي صاحب ویل چې هېڅوک هم نه دلته که بل څوک نشته نو الله خو شته که نه الله خو شته بلې تنګې کوټې ته لاړ کلي نه لرې وتښتېد جونګړې ته لاړ هېڅوک هم دلته نشته نه کور شته نه بچي شته نه خلک شته نه اواز شته یاره ما ته په مولوي صاحب ویل چې ګناه به کوې خو هغه ځای کې به کوې چې هېڅوک به هم نه الله خو شته دلته که نه وایه که نه چې دا زړه راوستل چې الله شته رښتیا ووایه وبکي ګناه څوک نه الله مو هېر دی ځکه ګناهونه کوي رب العالمین په دې سر حاضر وګڼه د الله علم په دې خپل زړه کې وګڼه چې الله ما نه خبردار دی د ذرې ذرې حساب به راسره کوي قسم په الله که ګناه وکړي قسم مې درته وکړه او که دا ګناه مونږ کوو زه هم کوم تاسو هم کوئ مونږ رب هېر کړی دی رب العالمین په دې زړه کې مونږ اچولی نه دی نو بشر حافي باندې دغه وخت کې د الله یاره راغله او بس اسرائیل علیه السلام راغلی دی او د انسان په شکل دی او سار مې وباسي په منډه ته به راغی لاسونه یې رپي خپې یې رپي دروازې له راوسېد مولانا صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام صاحب تاسو څنګه راغلی یې زه خو یو سوال جواب مې تاله راوړی دی هغې له راغلی خو یو وعده به راسره کې یو وعده به راسره کې صاحب څه سوال جواب دې راوړی یو ډېره عجیبه خوشخبري مې دله راوړې ده یو ناشنا خوشخبري
استاد قسم یو کار کې ما ته هغه کار کې چې ته څه داسې د نیکۍ کار کې وی صاحب ما ته ګورو نیکۍ ته ګوره. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اورېدلو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. مونځ نه کوم، روژه ځنې نیسم، حج ما نه دی کړی. په دنیا کې یو بدعملي داسې نه ده چې ما دې نه کړی. شراب دغه اوس هم په نشه کې پروت وم. ما ته ګوره نیکۍ ته ګوره مولانا صاحب ما معاف که څه خبره ده؟ وی نه څه نیکي دې شته اورېږه خوشخبري درته کوم. څه خوشخبري ده؟ وی نن شپه مې درې ځله رب العالمین په خوب کې لیدلی او چې هر ځل یې ووینم دا راته حکم کوي چې ورشه په دغه بشر حافي کې دا شرابي دی زما سلام دې ووایه. هسې خو الله در باندې سلام نه اچي بس سړی په جلا شو، د چغو چغو په جلا شو. سړیتوب پار چا کې نه یو چا کې ویني په چغو چغو په جلا شو. بس شرابو بوتلې موتلې غورځولي او پټکې را پکړ کړه د مولانا صاحب. ډېر خلک وایي موږ رسول الله مبارک په خوب کې ولید. قدر وقدر رسول الله مبارک. بیت الله مې په خوب کې ولید، مدینه منوره مې په خوب کې ولیدلي. ډېر خلک یې دا خوبونه یې چې دومره د باندې رب فضل وکړو دا ښه خسته څیزونه یې درته وښول بس الله ته ورنږدې شه توبه وباسه. ګناه به درې کړي الله به یې درته معاف کړي. خدای پاک ته توبه وباسه. بازار سے پرېښودل راغی وی ښه ما باندې خپل رب سلام وی وی درې ځله یو ځل هم نه بېګا در باندې سلام وی. مولانا صاحب ستا په لاس مې بیعت دی باس نن نه پس زما د ګناه نه توبه باس. دومره زه الله ته نږدې شم چې پروردګار په ما سلام وی. ته داسې کومه ما سره الله څه کوي؟ زما څه ګناهونه دی د الله کم فضل دی. زه د خدای سره دشمني کوم الله ما سره دوستي کوي. الله اکبر دا زه په کوم لار روان یم الله ته ما سره څه کوي؟ ګوره بیا م پړه کې هغه تردو بس زما توبه ستا په لاس بیعت نن نه پس به لوی الله نه خفه کوم لوی رب به نه خفه کوم چې څه وایي انشاءالله منم به. وی دا خبرې خو ستا ټیک ده خو بشر دا راته ووایه چې تا ستا عمل کړی دی هغه عمل راته وښایه. وی بس یو مې کړی دی راته رایاد نور مې څه نه دي کړی. په لاره روان وم کاغذ په ځمکه پروت و ام یې راوچت کړ د الله نوم پې لیکلی شوی و. مې وخو د الله نوم به په ځمکه پروت وي خلک به پې پرېږدي ساري به پې د پاسه تېرېږي خاورو کې به لوګړېږي. زما د الله نوم زما د پروردګار ښکلي نوم هغه د خپل پروردګار هغه ښایسته نوم مې راواغېسته پې خوشبویي مې پورې کړه او مولانا صاحب دغه پټکي کې مې منډلې او عزت والا دونه کوم چې شراب خانې ته ننوځم نو بار یې میخ کې ویزان کم او چې بیا راځم نو لاس وینځم پاکې کم او میخ نه راوالم په سر یې کم. د خپل رب د نوم دغه عزت مې کړی دی بل هېڅ قسمه نیکي مې نه ده کړې. وی ښه دغه وجه ده چې پروردګار په تا سلام وی. رب العالمین هغې بشر نه څوک بې وکړل بشر حافي رحمت الله تعالی علیه زمونږ د لویو پیرانو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا لوی بزرګان د ټولو استازو پیرو د امام بخاري او ترمذي او امام ابو داود او دا لوی د حدیثو استادان د هغې استاد د ټولو پیر او استاد ته الله جوړ کړ. ولې د خپل رب د نوم قدر یې وکړ د الله د نوم قدر یې وکړ. زما د الله نوم به په خاورو کې لوغړېږي زما د الله نوم باندې به څاروي خپېږدي زما د پروردګار نوم باندې به خاورې تویږي. دا چې ته زما ضمیر برداشت کوي وروڼو دا خو صافه خبره ده. ما درته وویې که زما د نوم ته قدر کوې نو زه به درنه خوشحاله یم او که زما د نوم بېعزتي کوې خامخا به خفه یم. دغه رنګې د الله د نوم که دې قدر وکړه عزت دې وکړه الله به درنه خوشحاله وي. سلام به در باندې راځېږي سلام که قدر دې ولا ونه کړه سوال نه پیدا کېږي چې الله سره مینه وکړي. حضرت موسی علیه السلام بیمار شوی رب العالمین نه تپوس وکړه ناجوړه یم تو دارو راته وښایه وی فلان کې بوټي روشو کوه اخره الله به دې جوړ الله ورته فرمایي پلان کې بوټي روشو کوه ټیک بسې جوړ بس دی لاره هغه بوټي پاڼې روشو کولې هغه خوله کې واچولې د الله حکم په هغه ساعت بیماري ختمه
څه موده پس پرې بیا مکه بیماري راله چې هغه بیماري پرې راله نو بیا ورغه هغه بوټي له د هغې پاڼې راواغېست د خولې کې واچولې او جوړ نه شو بیا ورلی پاڼې رالي او ټیک کېږي نه رب العالمین ته التجا وکړه الله مخکې په دغه بیمارۍ بیمار وم او د هغه تا راته هغه بوټي خو د هغې پاڼې مې خولې کې واچولې زه پې تا جوړ کړم او اوس همغه ناجوړه یم او د هغې بوټي پاڼې رالم خولې ته اچم بیماري نه جوړېږي بلکې زیاتېږي دا ولې وی ای موسی هغه زما نه تللی وې بوټي له ما لېږلی وې ما زما د ذات نه تللی وې زما د نوم نه تللی وې او دا د خپل ځان نه تللی وې نو زما د نوم زما د ذات او ستا مینځ کې یو فرق شته که نه او په ما لېږلی وې ما خپل نوم زما په نوم تللی وې دا په خپل نوم تللی او بیا ورته الله فرمایي الدنیا كلها سم قاتل وتریاقها اسمی ټول دنیا زهر دی زهر دنیا کې ستړي دا ټول زهر قاتل دی د هغې تریاق زما نوم دی نوم دارو چې خورې الله نوم پې واله بسم الله الرحمن الرحیم شفا به پکې واچي او که د الله نوم پې نه اخلې هېڅ شفا به پکې نه یاره زه یقینا یو خبره درته کوم زما یو دوست و مړ دی خدای دې وبخي الله دې وبخي ځکه مړ دی خالق و بس انسان نه غلطۍ کېږي د دې موټرو کاروبار به یې کوم ما ته یو سړي خبره کوله وی جاډې وه او خدای پاک مالدار کړو خو ناشنا مال ولا خدای ورکړي په دغه موده کې ولا رب العالمین بلا دولت ور نشه په دې سر کې راځي دولت تې راشي که نه نو نشه په دې سر کې راشي نو هغه سړي راته خبره کوله وي یو ګاډی واغېسته نو چې ګاډی واغېست نو هغه ډرایور ته وایي چې دا چابي والے دا ګاډی سټارټ کړه چانې واغېسته خو ویل لکه د الله نوم پې واله او ستا ته یې کړه د الله نوم پې واله او دا چابي ته وکړه ستا ته یې کړه وي دا هغه ګاډی نه علم چې الله په نوم سټارټ کېږي چې د الله د نوم نه بغیر سټارټ کېږي هغه به علم داسې ګاډی به علم چې بغیر د الله د نوم نه سټارټ کېږي ګاډي لاړل کورونه م لاړل جیداد م لاړ کاروبار م لاړ دې ته خبره ورسېده قسم دی چې بیا به یې پردی پلین کوټ چلو او هغې سره مار ته لاړل دوړه شو اوه ایسم نشته دا ګورم بیا د دې د الله د نوم او ته خدای سره جګړه کې اوس که ما سره جګړه کې خو که ته را باندې زورور شوې یا را باندې زه زورور شوم اون څه میاشت دوه پکې ولګي که یو بل دا پرده څه ګنټه دوه خو به ولګي که نه لیکن پروردګار دا خبره خو سیکنډونه ده هغې کې ګنټې منټې بیا نه هغې کې منټونه هم نه کې وغواړي په سیکنډ کې بار څخه ته داسې کولی شي که نه شي کولی پروردګار نو د الله نوم رونو ځان که کامیابول غواړئ یو کار سرته رسول غواړئ د الله په نوم شروع کوه بسم الله الرحمن الرحیم د الله نوم اخله امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي حضرت عیسی علیه السلام په لاره باندې روان یو قبر مقبره تیری مقبره کې جناب یو قبر کې یو سړی دی هغه ته سزا میلاویږي عذاب میلاویږي پیغمبر چې دی صاحب کشف دې ته کشف کېږي د قبرونو سړی قبر کې پروت دی او زبردست عذاب کې مبتلا دی غریب عیسی علیہ السلام چې کله واپس راځي او مغه سړی چې هغه مخکې عذاب کې پروت و هغه په جنت کې ګرځي خوشحاله دی خوشحاله کې پروت او لګیاو کې اهل قدمي کوي او خوشحاله دی عیسی علیہ السلام فوراً رب العالمین ته رجوع کړه چې پروردګار اوس خو چې تلمنو دا قبر والا عذاب کې پروت ما ته کشف وشو دا په عذاب کې نو دی سخت عذاب کې پروت او پروردګار اوس چراله منو خوشحالو کې پروت په جنت کې دا ولې دې ګنټه یو ولې مله لګتات کې دا سوي سکر عذاب نه بچو خوشحالو تعالی وی عیسی الله وت فرمای دا سره دې ګناګار دا عذاب لایق او دا عذاب چې مړ شو عذاب په شروع تا دا عذاب په خپل ولید چې عذاب ته ملاوي ده
او چې کله دې مړ کېده نو د نه ښځه امید کې پاتې شو د ده د مرګ نه پسې د یو بچی پیدا شو مرګ نه پسې بچی پیدا شو ده ته عذاب ملاویږي لجا دې د پې ګناهګار دی هغه بچی چې د ده د مرګ نه پس پیدا شو هغه ورو مور لوی که اوس تا د تلو نه لږ غوندې ساعت مخکې نور بوتله جومات استاذ ده ده ته څه سبق وښایه انجیل هغه زمانه کې کتاب و تورات هغه زمانه کې د الله کتاب و دین ورته وښایست د الله د کتاب ورته وښایه استاذ ورته وی وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم ماشوم بچې چې لومبې شروع کوي سره به شروع کوي بسم الله نه وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم هغه ماشوم وی بسم الله الرحمن الرحیم الله ذوالجلال فرمایل دا سړی را خو ډېر سخت د عذاب لیک دی او عذاب پې چالو دی خو دنه چې کوم بچې پیدا دی زما نوم یې واغېسته الله یې واغېست رحمان یې واغېست رحیم یې واغېست زما نوم یې په خوله ذات بند کې پیدا ولې بچې هغه د لګیا دی بسم الله وایي زما نوم په خوله یې هغه بچې خو دنه پیدا دا ګوره د بسم الله الرحمن الرحیم برکت دا الله نوم کې چې کوم کمال دی ولذکر الله اکبر دا الله نوم کې چې کوم کمال دی دا په نورو څیزونو کې نشته مونږ الله ته شاکر دا الله نوم بالکل خوله مو پې بدي ښکاري حالانکه حدیث پاک کې راځي چې هر یو کار تا د زړه د خوښۍ کاري او ته شروع کې بسم الله پې وایه بسم الله الرحمن الرحیم ته دروازه کله جرنده کې و بسم الله الرحمن الرحیم شیطان باندې راځي بعض وخت شیطان زنجیر راوغورځوي پیریان زنجیر راوغورځوي غل راشي دینه به دروازه محفوظوي رابعه بصریه رحمه الله چې دا بزرګ و ولیه وه غلې کور ته تلې چې غلې کور ته لاړه د غلا سامان یې روچت که دا غریب و سوده ده سامان یې روچت که دروازه ته هلته شوه کله یو دیوال له پټه غرضي کله بل دیوال له خدای پاک ته داسې به مصیبت کوړی سامان یې کېښود دروازې ولیده بیا چې دروازې ته وکتل چې دا مخامخ خو دروازه ده نو بیا راغی هغه سامان یې روچت کړه خو چې دوه خلک راغی ته بیا دې دروازه خطا شوه یو دیوال له پټه غرضي کله بل دیوال له پټه غرضي کله بل دیوال له دروازه خو دلته وه چې څه شو بیا سامان کېښود سامان یې کېښود یوې کتل دروازه ورته بیا ښکاري ورغی بیا سامان راواخېست نو چې راواخېست بیا ترې دروازه غلطه شو نین ښکاري وته نه د غیبونو ول اواز راغی د غیبونو وی کومه دروازه چې زما په نوم بنده شي کومه دروازه چې زما په نوم بنده شي نو که بندوونکي یو دي نو زه خو ویښ یم که نه بندوونکي یو دي چې زما په نوم بنده نه نو زه خو ویښ یم که نه سامان یې پرېښود او لا وتښتېد د الله په نوم کې دروازه بنده کړه شیطان غل نه به الله محفوظه ساتي نبی علیہ السلام فرمائی کہ ډوډۍ خورئ د الله نوم پې اخله بسم الله وایه ډوډۍ کې برکت به دې وي که دې ډوډۍ کې څه نقصان وي د هغې نه وبد شي شیطان به پکې ګوتې نه وایي شیطان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل روټۍ ته ناست یو سړی راغی ډوډۍ کې شریک شو بسم الله ونه وی بل یو سړی راغی ډوډۍ کې شریک شو هغه بسم الله ووی نبی علیہ السلام مبارک وخندل چا ورته ویل الله رسول دا خو د خندا وخت نه راغو د خندل ولې وی خندا په یو بل شي پورې راغله وی دا یو کس راغی نو د بسم الله ونه وی چې ډوډۍ سین شروع کړو شیطان ورسره لاس شو یو ځای د الله نوم یې وانه رشته نو شیطان د الله سره لاس جنګه او ګوتې پکې والې نو چې دا بل ملګری کېناست د بسم الله ووی نو شیطان اقوا ټوپ کړو چې سیب په دې خولې کې وټولې الټه کړل نو ماله خندا راغله نو چې کله ته بسم الله ونه وی او خوراک کې نو شیطان به دې ګوتو سره خپل پلیت لاس مږي
ته پته لګي لا متیادو کې لاس والی هغه دې لاس سره وجنګي لوی او د ماتې کې ګوتې ووایي او هغه دې لاس سره وجنګي هلکه ډوډۍ خورو بیماري زیاتېږي جوړې ګناه څه به جوړ شي بیماري به یې څه جوړه شي چې شیطان په غولو کې لاس والي او هغه ستا لاس پورې مږي د الله نوم واخله خوراک کې به د شیطان ګوتې نه وایي دا د چا وینا ده د رسول الله مبارک او که د نه هیر شي انسان دی بسم الله د په اوله کې هیره شوه چې د میاشت ته ورسېدې درته در یاده شوه وی بسم الله اوله و آخره یا په پښتو کې وایا بسم الله په اول او په آخر کې وی اول کې وی او آخر کې وی بسم الله نو بیا به د مغروره کې برکت پیدا شي د شیطان دغه پلیت لاس نو دغه پلیت وتراتو نه به رب العالمین محفوظ نبی علیہ السلام مبارک کی بکل او بس کرے گلاس پہ راواغے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بے اس کرے او جو خدای نبی لو خلره کا الحمدللہ اللہ شکریہ بے ادا کو نو بیا بے او بس کرے نو بیا بے خلینا لو خلره کا او دین در کی بس کرے بیا بے بسم اللہ کی لو خلره کا الحمدللہ نو پدین در کی بیا خلی لوڑ بیا بے بسم اللہ نو چې بیا به لوخې لري که نو بیا به الحمدلله اول کې د الله نوم بسم الله د الله په نوم شروع کوم او په آخر کې د الله حمد او شکریا شکر د الله چې مال دې اوبه راکړي ډېر خلک دي چې هغه له اوبه ښه ني ډېر خلک دي چې هغه یخې مزېدارې ښایسته اوبه موني نه ډېر خلک دي چې اوبه کې نقصان والا پیدا کوي د الله نوم باندې څکه حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخوت نو سوی بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحیم دا الله پنوم دا الله پنوم ګوره دا کشتۍ که چلیږي او که ودرېږي د چا پنوم به چلیږي د الله که ودرېږي د چا پنوم به ودرېږي د الله زما رب ډېر لوی مهربانه دی او ډېر لوی بخونکی ذات دی چې کشتۍ روانېږي د الله نوم پې اخلي زید ابن حارثه رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام صحابي دی او دا د صحابي دی چې نبی علیه السلام ماشوم لوی کړی غلام امریو او نبی علیه السلام ماشوم لوی کو پیغمبر علیه السلام په زویوالی ونیو ویل ما بچی یو ځل طائف ته یو کافر ورسره ملګری منافق په لاره تل چې یو داسې ځای ته ورسېدل چې هلته نور څوک مخلوق نشته ځنګل دی دا کافر ورته ستړي شو چې ویده شو ډېره ښه څادرونه یې ځان ته سر ته واچولو څملاستل دا کافر خو پټ پوه و غږ یې نه کو او چې زید ابن حارثه رضی الله عنه ویده شو غلې غوندې خپلې راواغېسته او هغې ته یې پلواښه واچولو د پښو ته یې ور واچولو ریخ کو سپې ته چې جسم یې راویښ شو سپې ته لرې شوي دي بس چاړی ته یې ګوتې کړ دې شاته دې ملا کې دومره خنجر منډرې ډېر غږ کړی و که پاتې دی چې بس دغه مه کوو زید ابن حارثه رضی الله عنه دوی اخر ولې مې ودې پیسې مې ته کړه غواړې دغه جامې مې دې ولټوه چې څه پکې وی نه په بله وجه دې وجه وی پس وی د نبي رسول الله نوم مبارک یې ورته واخېسته وی تا سره د هغه مینه ده او ستا هغه سره مینه ده زما هغه بدي شي ځکه دې وجه زید ابن حارثه ورته څه وایي بس نور څه نه و چې خو پرېږدي به نه وی یا رحمان واغېستني یا رحمان واغثنی اے رحمان خدایا زما امداد وکړه او چې دی ووایې نو یو غیبي اواز وشو دې سړي ته وی دې خواشه کوي برابروم دی پرېږده دا سړی دې سړي دې پوه شو چې دا جوړ شاته څوک مې ولاړ دی د شاته یې وکتل څوک نشته دې چاړه اوچته کړه زه بیا اواز وکړه یا رحمان واغثني اے رحمان زما فریاد واوره زما امداد وکړه بیا ورته غیبي اواز وشو دې سړي ته دې کافر ته وی دې خواشه پرېږده کني تمام دی چې دې بیا وکتل جدا جوړ ده اونې شاته یا د کمر شاته جوړ ما ته څوک ولاړ دي هسې نه واقعي پې ګزارو کوم څوک مې ونه وي چې شاته یې وکتل یو قبر خوا بیا څوک نشته بیا راغروال چې راغروال چې دې پټاله څنګه و دې بیا واقعي یا رحمان واغثني
اے پروردگار رحمان زما امداد وکړي. خو چې دی و یو شاه سوار راغی په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده او په تیزۍ راغی چې د کافر ورته وکتل او دا خو دا سړی راغی اوس به څه کوم اوس په هغه نیزه باندې په دا خېټه کې اخ یې وغورځو د اور غرغانډې پې بلې شوې کافر مردار شو راغی زید بن حارثه رضی الله عنه له پیوس کړل دی را پاڅېدو ورته ودرېد ته څوک یې تا خو د مرګه بچ کړم د ترلې نه رالیږې څوک زما دشمن دې مړ کړ مردار دې کړ زه د مرګه بچ شوم ویل د الله فرشته یم وی چې تا لومبي د لوازو که یا رحمان و اغثني ای فورا ماته په اووم اسمان کې ومه وی ماته الله وی چې چا به فلان کې دی کې زما یو بنده دی ورځه امداد یې وکړه وی چې دویم ځل دی یا رحمان و اغثني وی په لومبي اسمان کې ومه او چې په درېیم ځل دی تقوا کې موجود هم دی رحمان د الله نوم دی کنه بسم الله الرحمن نهایتا ډېر زیات مهربانه او واقعي ډېر زیات مهربانه ذات څوک دی الله دونه مهربانه دی کنه مونږ ته بیا هم نو مخلوق دا کافر نوم هم ناجي څوک ولا شرک کوي څوک په کفر کوي څوک ولا لونه ګڼي څوک وی زامن دي څوک وی ولا لونه دي او تعالی هغه رب العالمین له روزي ورکوي رزق ولا ورکوي دي کافر له روزي او رزق ورکوي دونه مهربانه بادشاہ نو رب العالمین پر بسم الله الرحمن الرحیم کې یو د الله نوم دی بسم الله د الله په نوم شروع کوم ورپس الله نوم دا د الله اسم ذات دی سو پوی د اسم اعظم دی الله 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 دا الله نام چې سړی لري کنه د انسان د زړه په خوشالي او حدیث پاک کې راځي تو کې یو ځل الله وي یو ځل چې څوک وي الله نو رب العالمین درې ځله ورته آواز کوي ولې بندا ولې بندا ولې بندا ته یو ځل وی الله درې ځله ورته پروردګار آواز درکوي ولې بندا ولې بندا ولې بندا یو خو پکې د الله نوم دی او د الله د نوم نه لوی څه بل نشته دی او دویم ورپسې رحمان او رحیم رحمان ډېر زیات مهربانه داسې مهربانه چې په دنیا کې کافر لم روزي او رزق او جامه او کور ورکوي او مسلمان لم ورکوي او الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی داسې رحم کوونکی چې په آخرت کې زما څه عمل دی زما په دې پوټي عمل به الله ماله جنت غوندې خوشحالي راکړي د انسان په دې لکوټي عمل الله په آخرت کې داسې خوشحالی به ورکوي داسې خوشحالی چې هغه به د چا په ذهن کې هم نه تېرېږي دا الله نوم رحمان او رحیم حسن بصری رحمت الله علیه امام راضي دا هم لیکلی دا یو ګاونډي بیمار و سمعوني وینو او يهودي و کافرو حسن بصری رحمت الله علیه هغه تپوس ته ورغی نا غریب د مرګ په کشمکش کې پروت نو حسن بصری رحمت الله علیه د ایمان دعوت ورکړي مسلمان شو کلمه وایي ا کافر وتی ولې کلمه وایي څه چل وی ګوره کلیو نه اورته دی اورته بلار شو دا کلمه وجه دا ورنه بچي دا وی اورته شه دی نه یارېږم دا اور نه یارېږم کلمه کدی دا پاراته بماوي چې دا اور نه بچېږم زماړو دا اور نه یاره نشته وی جنت بالله دري دا کلمه وایي وی دا جنت پم ستما نشته اس پروا مې نشته نه دا اور نه یارېږم او نه د جنت تمه کو وی ګورې مکو دا کلمه وایه دا کلمه وایه وی سله ویمه که ته وایې چې د اور نه یارېږي ووایه چې د اور نه بچې نو نه یارېږم د اوره که ته وایې جنت به الله درکړي نو جنت مې هم په تمه نشته نه غواړم جنت نو سله ویمه نو دا حسن بصری رحمت الله علیه هوښیار و که نه وی الله به دنه خوشحاله شي الله به دنه راضي
ویاو ټیک وی ټیک شو وی نه به د جنت تمشتا او نه د اور نه د بچوالي خبره کوم او چې ته الله پر راضي کیږي نو وې مې چې الله پر راضي کیږي وې مې او مال یو ګارانټي راکړه چې الله به څنګه راضي کیږي اجنا اذا او یا کلمه کوم دین کې تیر کړی دي اغام پرې دما او استاد کلمه ویم دام کارونه کینو د دخارو جنونه بوزو زرق بجو او خارو د توپی ګل زکاو کته کسره نا خپلم تیر شو پر دې ملته ازنه جو دی وخت له وخت می پاتره کلمه ویم خپل دینم برباد شمه او ته په دې الله ملاویږي د الله رضا نو الله راضي نه جنو سبا کو وې زبا ګارانټي درکم چې کلمه دی وې الله رضا کیږي وې څه ګارانټي څه ګارانټي وې چې تاسو وې خیا خاطر لیکدا یو کاغذ راته لیکا دا ګارانټي شو او د خپل خبر نه خو تختی بنا کن وې نه حسن بصری رحمت الله علیه کاغذ لیک چې زه دې خبرې گوي کوم شهادت کوم چې کدی پلان کې شمعون کلمه وی مسلمان په الله به راضي کی کاغذ ولکا يهودي له پلاس کې ورک اج څنګه ورکا هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او صح کول خبره کوي الله اذا جنت مدینکم کنه راکې مراکاو الله دا اور نه دینه یریګم کمه غرزه غرزوا خدا کلمه په دې هم تر ناراضي شي بعد ته خوشاله شي او د حضرت بصری دا کاغذ راته ولیکه ګور الله د پیدا خپل دس ختم وکړه کې دی وي ساته ختم ورس او د مر په وخت وصیت وکړه په چې کله مې قبر کې کینه کې ده نو دا کاغذ بل په دې سینه نه پاتې یک دی دا بل الله ته واقعي بس تاسو ختم مرشو يهودي ومسلمان کو عمدغه حضرت بصری رحمت الله علیه علماء مسلمانان له په جنازه وکړه او چې قبر کې پاره او سملاوي نو هغه کاغذ راوغسته هغه ول په سینه نه پاسه کې حسن بصری رحمت الله علیه چراغ پورته ود شو پورته چې څنګه راغی غریب پیغام چې خدای پاک دا نه سو دا مې کما اهم غلطي وکړه دا خو کښو چې رسالي کلمه و مسلمان خدا ما ول چې کاغذ ورکو چې الله بتانه راضي کیږي دې لیکل در کوم او د قدر کوما نو ما ته پته لګي ما ته ځان پته نه لګي نو د بل د پته لګي دا الله طرف نه دې ټیکادار خو نن چې خلکو له کاغذونه ورکو دا کمال قیامت ورځ الله راونی کی چې تا ما ویل چې خلکو له کاغذونه ورکو تا ته ځان پته لګي تا نه خوشاله مې له بل نه خوشاله ګم دا مې څنګه او په جلا سره د خدای پاک غټه غلطي مې کړې به معاف کې خوب دې جلا کې دې شو هغه شمعون هغه يهودي کې مسلمان اوس هغه په خوب کې او د جنت یو خسته باغ دی او په روان دی او بدی شینی دی په کې خوراکونه میوې دی کله کله ورسنګې وې دې ځکه خوشاله حسن بصری الله د سره خوفا ولې به خو چې څنګه الله ته ور مخامخ شو او دا الله فرشته را له وی چې عمل دی راوړي مې چې اسم نه دی راوړي او یا کاله مې په کوپر کې تیر کړی او دا مرګ نه لګون دي مکه د موږ د کلی مولا صاحب راغی حسن بصری دغه کاغذ لیکل را کړی دا وګوره دغه کاغذ دی دا تات دی را کړی دغه کلمه مې ویلې دا اگر سره دا وعده کړی چې دا کلمه وای الله ودن راضي شي یو بل پلتان الله راضي دی جنت وی دا جنت الله را کړی دی او دا خوشاله دی او دا چینی دی دا نیرونه دی او دا شوري دی او دا پیسې خوشاله ما والا مالا دا کاغذ یلا تو په دې خپه حسن بصری ته وی د خپل کاغذ په خپه والا دا کاغذ حسن بصری رحمت الله علیه چې دا خبر پاتې دا کاغذ په لاس کې پروت لاس کې په ویخ په لاس کې پروت الله شکر دې خدای دا الله ذات کې سوالي کنه الله دا الله رضا چې غواړي دا الله ذات نو پروردگار به خوشالي نو ګور یو پکې دا الله نوم دی بسم الله او رحمان او رحیم الله اکبر دا الله نه مهربان ذات بل نشته نو هر کار کې شروع کوي په ډوډۍ شروع کوي که سفر شروع کوي که ګاډي ته پخې جه که ګاډي سٹارټ کوي که دکان نه پارک کولاوي که په پټي کې غنم نولې بسم الله الرحمن الرحیم
چې کم کار شروع کوي یو ګوډبار ګوډ شروع کوي بسم الله وایا یو سړی چاریو په بیلچه کار شروع کوي په اول کې بسم الله وایا هر کار ته سملې خوب کې بسم الله وایا چې کله پاسې بسم الله وایا د الله نوم وایا او لکه دا سوچ کو چې الله دا هر کار چې کوم ستا په نوم کوم الله به پکې خیر اچي برکت باچي کار به سر ته رسي نقصان به نه کوي که دارو خورې بسم الله په وایه که ډوډۍ خورې بسم الله په وایه که اوبس کې بسم الله په وایه یو کوټه جوړه کم که دوه جوړې کړم وایه کم ځای جوړ کړم څنګه جوړ کړم مشوره وکړه هم پکې اوسېږي تم پکې اوسېږي لور ورکوم ښځې کا چاله دې خوښه موږ هم وایو چې لور خور ورکړې د لور خور سره مشوره وکړه د ښځې سره مشوره وکړه یا د دین په کار کې مشورې مه کوئ هن ناقصات عقل و دین مانځه له لاړ شم ماسخوتن کړه نه نه مزه مزه تیاره ده کور به مزه یاره ښځې حج له به لاړ شمه یاره دا ماشومانو ودونه کول غواړي که نه یاره حج له به عمرې له به لاړ شمه دا ماشومان ودونه مدونه دي او زه یې هسې به یې خدای وبخي دا به نه یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و نو پیغمبر ته ووایي چې ته داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو درې دواګانې چې ما له خدای راکړي چې زه څنګه غواړم چې هسې راله خدای قبول کړي نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و نو هغه الله ته سوال وکړ الله ویل زه ټیک ده درې دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حق وله ورکوم نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې درې دواګانې نو بس په ټک یې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه بچو له جنت وغواړه په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار خیر دی مال وغواړه مالم چې په دنیا کې وي رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابه ته انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله خدای مال کې وله برکت پیدا دا علم وغواړه دا خو ښکلې دعاګانې دي څه له ښځې سره مشوره کوي نو دې لاړ د خدای ساده دا بعضې شیخان سادهګان چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې درې دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم هغې وی ماشاءالله شکر دی دوه ستا شوې یو زما پوله یې ورته کېښوده ښځه کې خو بیا چېرې شته که دوه ستا شوې یو زما بیا ښځې ته څه غواړې وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي ستا به هم پکې پیدا وي ګوره ښځې جنت وي ته ټیک شو که نه په هغې به جنت وغواړي دوه در کوم که نه یو پکې زما شوې څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د شلو کالو اتلسو کالو پېغله کړي خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او خشته جینۍ به لري یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې اتیاو سلو کې یو زم اتیاو سلو کې چلېږم سبا بېګا مرو او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږي دا خدای نه 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 چې زه جینۍ شم او ښایستی به په دې کور کې ته تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي که به نه ورځ تا هم پکې ښه او زما هم ښه ده او بس ماله یو غواړه بس سړی خو بعضې د ښځې نه مجبوره یې کوي بس دعوې وکړه خدای زما دا ښه ده واپس ځوانه کې پیغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه بس همقسې شوه ښځې چې ځان ته وکتل اینې ته وکتل شیشې ته وکتل اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو یو خبره کوم څه کې بس ما له طلاق راکړه یا ښځې داسې وې نه یو ځل خو مې سره ځواني ځله کړه بیا ځله کړه ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره تا سره زه بیا ټوله شپه ټوک ټوک کې تا سره زه لرې شه زه تا سره وخت نه شم تېرولی بس ما له طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې دوه دواګانې پاتې بل غم دې واردوي داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدای ښه مضبوطه امبرسری میخه ترې جوړه کړه بیا به څه کوي ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زمونږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی وی د دوه ښځو ګوی د یو سړي برابره ده که نه ده قرآن وی قرآن زه نه وی د عقل نقصان
او د ښځې په میاشت کې 6 ورځې ورځې منځ نه کوي روجې نه نیسي دی د دین نقصان خدای پې نیسي نه لکه الله را طرف نه ده خو ثواب خو کم شو هغې بیا بلکل ټیک ده زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه بس وی خدای پاک دا واپس دا خو پې نه شوه که واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بله شیشه کتې جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي اخو دوا خدای قبوله کړې وه تاسو چې همغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچړو ته او دې ته وکتل په ځان نه په خپله یارېده یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څه وکړل دا خو دا ما ماشومان که بهر وتل ټول ماشومان مالې چغې وي او یارېږي به رانه او ژاړي به نه دا دې څه وکړه په ژړا سر تا څنګه برابر شوې ما خو ټوقې کولې ما خو ګپ لګم هلته کیرونه پیرونه او خیان به پسې رال اوتک په لاس والله چې سرمن دې ولاړه دا زمونږ ستا پیري او زبرګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډی سرمن دی وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه دا څوک شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار دی بس هغه ځوان هم نه او دا بوډی هم نه مخکې چې څنګ وه بس هغسې یې که چې مخکې څنګ وه وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې یې که 3 قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړه یو ښځه همغسې پاتې چې څنګ وه بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې ویخې حاصل دا دی زما وروڼو چې د دنیا په کارونو کې انتظامي امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه لیکن کله چې د دین خبره راغله او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوره ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه د دین کار کوه شریعت خو فرمایي رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او یې زه ښیم په ټولو کې شریعت کم حق نه دی ورکړی حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړی نه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مثل ته ورسره ولاړ او په لاره چې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویا تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې نو هلته څونه حیا ده ګلې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم سره دې مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل د بادشاه غېږ د بادشاه خوا لرالم لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړئ او 10 کوم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا چې څه خوښۍ کوه او 10 یې وکړه بخاري شریف کې راځي 2 رکعته مونځ یې وکړه وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر خدای د دې کافر نه مې وساتي خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته او حضرت سارې ته یې ګوتې ونه ورسېدې بیا لاس ور واچو بیا په ځمکه پرېوته بیا لاس ور واچو 3 ځله پالجه ټیک وکړو په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم دا هاجره واله دا د خدمتګاره ده ما معاف کړه او چې کله راله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته ومیم چې ما ته یې ګوتې نه دي اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې له خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلې نه نو الله څه چل وکړه الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړه لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري ساره راله وی الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله کړه و اخدمنی هاجره او ما له هاجره خدمت لرا کړه او خدای پاک ذلیله کړه ګوره ابراهیم ګوتې هم نه دي راوړې ابراهیم علیه السلام به په قلار کېنه ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر څوکول
هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړ. هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق هم د بچې ورکړ. د هغې اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کړ. هغې اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچې ورکړ علیه السلام، او هغې حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچې خدای پاک ورکړ. کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. پٹولو کی شریف نسب سوک دے یوسف دا یعقوب زوی، یعقوب دے اسحاق زوی، اسحاق دے ابراہیم زوی علیہم السلام. نیکی بیا بچی دا نو خضر نیکی پکار او چې دا ابو لهب ښځه وه او رسول الله مبارک ته به یې په لاره کې غنی چولی، نو قرآن ورته خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نو ښځې ته خدای په قرآن کې خیره وکړه. نو اے برمندو خلو که دا قرآن او دا سنت مخالفت کوئے، قرآن او پیغمبر سر دشمنی کوئے، نو خدای با محلاک کی گوری تباہ و بربادی جون بم تباشی یوازی دنیا ندا کل مخ و کل وجود و شکل خدای در کا. نو چه کم شکل دلا اللہ خشت در کا، نو پا دی شکل دا خدای شکر ادا کا، پا دی شکل دا اللہ شکر ادا کا. شکر دے خدایا مالا دی کل مخ را کا، مالا دی خپل سترګې راکړي، مالا دی خشته وجود لاسونه راکړل، مالا نازک وجود دی راکړ. الله زما د وجود کې زما د خاوند نه بغیر د بل چا کار نشته دی، او الله تا ته به دا تندې په ځمکه په سجده لګوم، او د دې ښکلو سترګو نه به په دې خشته مخ اوښکې تا ته به یوم رب العالمین. دا محفوظ شي دا وجود، او کنی خدای به دې په غم وړي، بیماري به در باندې ټینشن پریشانی داسې به د خدای وسوځئ چې چال به چاله نه وري، او کنی بوډا کېږي نو که نه بوډا کېږي بیا به څه کوي. بس اخیري او درته وایم زما د دې بچي د انیس احمد یو کلاس فیلو ملګري دی د یو مرزو مانې نوم یې عامر نوم یې جرمني نه ماته کله اوس هم راسره کله کله خبرې اوس نو پکې کال دوه تېر شو ما نه خبره ګډوډېږي، خو چې سره ته یاده ده به درته ویم. ما د ټلیفون وکړو وایي دلته په جرمني کې هغوی سبق هم وایي او څه کار هم کوي، ښځه خاوند دواړه دي. وی په لاره تلو دا انګریزانو کې دا کم سړی بوډا شي که نه چې هلک او جینه یار دوست سره د یارانه جوړه کړي، بیا مور او پلار ختم. بس هلک او جینه پیشه او کار یې پیشه، مور پلار بیا حکومت پیشه. حکومت څه کوي؟ پیسې میسې ورکوي. او چې بوډاګان شي نو دوی د یو ځای نه ورته جوړ کړي دا ښځه خاوند یا یوازې کړي لاندې په کوټه کې پراتی او په سیکل باندې یو سرکاري سړی دي هغه له ډوډۍ پیسې وړي ولته ورته اچوي، دا یې خوراک په کلونو کې نه پلار زوی ویني نه انګور ویني نه نوسان وسي ویني. مړه خوند خو دا کوي چې نوسې د غېږ ته راوخېږي ټوپونه راته په دې غېږ کې خوند خو دا کوي چې څملاستې او دا بچي راته په سینه د پاسه ټوپونه وایي. خوان خدا کوي چې نوسې د تر په سینه د پاسه ټوپونه وایي. خوان خدا کوي چې لور دی د لور او په دې سینه د ټوپونه وایي، نوسې د په دې سینه د ټوپونه وایي. قسم په خدای کړه دې د لوی نعمت نشته. زما یو شاګردو ما هغه وخت لا واده نه و کړی، ما د مولوي صاحب واده وکړه، مې زه خو ورځ ته وکړو که نه مې څه مسله په واده کې وایي چې زه کور ته لاړ شم ما ته اخیرا خچن بچي وي د خټو ډک رامنډه کړي او ما ته وایي چې بابا وی ډېر خوند راکوي. د چا چې بچي نه خدای دې بچي ورکړي، د چا نوسي نه خدای دې نوسي ورکړي، د چا زامن نه رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکړي. خوان خدا کوي. او چې ته په جونګړه کې پروت یې په ځنګل کې او پیتي د سړي په سایکل در وړي خدای چا به کې شوګان هم سټلي او کسبو به سټلي او په لوښي کې درته واچي. ما درډی ورته وایي په کال کې یو ورځ چې ته بچي پلار له لاړ شي ځنګل ته وویني ګنې زینه خط ورته لیږي. وی مونږ په لاره روان یو بوډۍ ښځه یو بوډۍ دیکې مهوانې خاوند یې مړ په یو کوټه کې کوټې په دې ځنګل کې جوړ وي دا غریبانان پکې پراته وی ډېر پکې داسې چې مونږ په لاره ځو بینی وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې 15 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت دی، پیشوګان پې نښتي بیزوګان پې نښتي او ختم کړي. نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه نوسې خبر نه ته انګور خبر ځان له په خپلې شو عشرت کې ګرځي
دا ځوانۍ خو دغه 10-12 کاله دي دغه 15-20 کاله دي دا نخرې وکړي لږ هم نخرې کوي جنۍ هم نخرې وکړي او د جنۍ چې بل خوا هلته ځي او چې بوډۍ شي ختم وی په لاره تلي بوډۍ ښه ده وی مونږ چېرته سبزي مبزي یا څه شی به ورسره په لاره به تله بس بوډۍ به مونږ به ورسره ونیوه د لاسه مونږ خپلې کوټې ته به مو رسول وی مونږ ورسره به ناست یو ځل مونږ ورغلو وی کېناستو وی مونږ ورته اسلام دعوت ورکړه چې مسلمانه شه وی خو اسلام کې خو دا ګران کار دی او دا دی وی مونږ ورته وایو چې ډېر اسان کار اسلام څه یو کلمه به وی مسلمانه به شي وی چې نه که نه دا مونږ وی مونځ دی چې څنګه کولی شي وکړه چې نه شي کولی مه کوه مونږ ته اسلام ډېر اسان کړ وی د ښځې اسلام تړو شو وی چې ښځه بس ټیک ده وی کلمې شهادت یې ووایي مونږ ته په جرمنۍ کې د هغې ترجمه کړو پیم کړه د الله د توحید اقرار یې وکړو د نبي د رسالت او کتابونه وی ښځه مسلمانه شوه وی چې مسلمانه شوه زما ښځې وله اودس وکړه او په مانځې ودرو لمونځ خو هغې له نه ورته خو ښځې به مو یو ټکي وی هغسې یې کوه وی چې اوس به څه کوم وی مونږ ته یې وایي چې تاسو مونږ له لږه قرآن شریف ماله راوړی خو چې په جرمنۍ ژبه کې وي نو زه بیا وګورم هغه به ولولم وی مونږ ورته وایي چې بس ټیک ته اوس خو مونږ به بل اتوار بیا راځو چوټۍ پر ورځ نو تاسو له مونږ قرآن شریف راوړم تعالی او هغه د جرمنۍ به د ترجمې نو ته به هغه ګورې او د دین کتابونه به ډېره بوډۍ وایي چې ښه وایي چې بل اتوار رالو وکته هغه ورګرانده و خوا کې نور بوډاګان چې اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بوډۍ وی تاسو هغه اتوار والا کسان نه بل اتوار کې راغلي وې مونږ ویو که نه وی اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بوډۍ مړه شوې ده څنګه مړه شوه وی چې تاسو لاړې تاسو پسې یو 10 منټه پسې بچي راغل او بچي وله 100 کاله پس راغل او بچي ورسره کېناستل او دې رسا ووته مړه شوه وګوره ایمان یې په نصیب کې نو بیا یوړه نو ما ته هغه عامر راته دا وی بیا هغه وسوځوله نو چې هغوی یې وسوځي مړی دا څنګه وي خدای مو د دغې تهذیب نه وساته مړی څنګه یې وسوځي نو چې وسوځي بیا ورسره تېرېږي خښۍ یې نه بیا غیرې راولي یو ډبي کې بندي دونه یې په غونډې کې دونه پوټینۍ ته جوړې کړي چې په یو ډبي کې بندي کړي نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبي کېږي نو په هغې یې لیکلي دا د پلانکي ایره ده بس مرګ یې همدغه دی نو مونږ ته خو اوس پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه هم د غریب منله شوې هغې به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتې څه چل ورسره وکړو بس یې څه هم ورسره نه کوي هغه غریب خو د خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه و چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته و چې مسلمانه ده د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورې او د دغې ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره نکاح نه کوي که هلک کې خوښ شي ورسره نکاح کوي او که خوښ نه شي نکاح نه کوي او چې لږ ورسره هلک خوا دې خوا کوي قسم په خدای د هلکان وله په لاسونو په مخونو لاسونه راکاږي او منت ورته کوي هغه ته خفه زما دې قسم په خدای یو عالم راته خبره کولې یو عالم وی په چین کې یو جنۍ او خاوند دی بیا جنۍ ته خفه شوه وی خاوند به ولله کله لاس ښکلو کله به یې ولله په ملا لاس راښکه او وی زره دا کولې او هغې به دیکه ورکوله هغه خوار پریشان او مې خدای دې بېخته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت فضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده په اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه روډي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځو سره ښه سلوک به تېروي زمانو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا بدپلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زمونږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی زمونږ وجود دی زمونږ مرضي ده چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته سکی کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي ده پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دي استعمالی حرام نه شي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېروم او هغه سره به تېروم دا ننګي تهذیب ننګ او دا غلط بربنډتوب او دا عریانیت د اسلام اجازت نه ورکوي
زمونږ که مسلمانان یو مونږ قرآن او الله او رسول منو نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو ژوند د دنیا به هم ښه د حیا به او د آخرت به هم ښي او که داسې یو ښځې ژوند تېر نه کړه د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی الله پاک دی زمونږ د ښځو زمونږ د لوڼو او زمونږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیبه وګرځولی دا خو ځان له تپوس کړي زمان ځان له بعضې مسایلو تپوس د خلکو مخکې مه کوه ځان له کوه ماسخوتن مونځ چې فوت شي څه وخته پورې کړي ما فوت څه معنا که د جمع پاتې شوه نو خیر کولی شي د ماسخوتن بهتر ټیم د شپې ړومبې درېیمه حصه ده د نیمې شپې پورې هم کولی شي او د نیمې شپې نه پس هم کولی شي خو بیا مکروه تنزیهی ګرځي کورونا وائرس پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے نہیں تیزی سے پھیل نہیں ہو رہا ہے ما یریږه او خلک هم ما یاروه اسم نشته ها اسم نشته کورونا وایرس خدای دې دا کورونا وایرس په دغه ښځو راولي دا بربنډو باندې هغې وتا دې جامې بربنډې کړې دي او زمونږ د خدای حفاظت نصیب کړي تاسو جي استغفار وایه استغفار د دې نه بهترینه وظیفه بله نشته قرآن ښوولې ده قرآن سوي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وی چې تر څو رسول الله مبارک په دنیا موجودي نو عذاب به نه راځي او که هغې د دې دنیا نه بل جهان ته لاړل چې تر څو استغفار ویلي کېږي نو عذاب به نه راځي نو کورونا عذاب د استغفار بهترین شی دی بهترین استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کني صرف استغفر الله په تسبیح وای ان شاء الله الله به حفاظت کوي راغلی عذاب په خدای ختمه دا وای بل مم د توخیمه درود شریف وای او بل شي دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم کویل شیخه یعنی استغفار نه بهترین شی نشته او دعام کو چې الله دې وبا نه مسلمانان محفوظ کړي او دغه ګنده خلک او ګنده ظالمان کافران دې الله په دې وبا باندې اخته کړي دې دعا غواړي خدای دې حافظ او عالم کا زمونږ د بعضې کسان وفات شوي دي لکه د ملک زو فضیرب استاد وفات شوي دي مونږ تېره جمعه دعا مو ته کړې وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو بچو وارثانو له صبر ورکړي ډېر زیات ښه انسان و فضیرب استاد ډېر ښه انسان و نیک انسان و الله دې وبخي او د میروزو د کندي د رحمان الله ښځه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي خطونه رالیږي څوک په ټلیفونو دعاګانې غواړي رب العالمین دې چې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکړي او د مرزوق غني رحمان مولوي صاحب یره واقعي غني رحمان مولوي صاحب زمونږه شاګرد هم پاتې شوی دی ډېر ښکلی مدرس دی لورې عالمه وه دورې حدیث طالبه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دعا وکړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي څومره مردګان چې وفات دی الله ټول وبخي الله ټول وبخي الله وارثانو له صبر ورکړي وارثان د نورو غمونو نه وساتي چا چې مونږ ته د ټیلیفون په ذریعه یا د خطونو په ذریعه د دعاګانو ویلي دي الله دعاګانې قبولې کړي حاجتونه یې پوره کړي زمونږ بیان کې څوک اوري یا څوک یې ګوري نو الله هغوی له خیر او برکت عافیت او خوشحالۍ ورکړي زنانه په سرونو الله د حیا او د پردې څادر واچوي د بې عزتې ورځې نه یې وساتي او زما هم تاسو ته دا وصیت دی چې زنانو سره به ظلم نه کوئ انصاف به کوئ د زنانو قدر او خیال به ساتئ ښکلې ژوند به تېروئ دا د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی الله پاک زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او زمونږ د الونو دا بچی د خدای د رسوایۍ نه وساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله قرضداران د قرض نه وساتي الله بې کسه خلکو مدد وکړي الله چې کوم کاروباري دوستان دي دې په کارونو وارونو کې برکات واچوي ډېر ملګري د پېښور نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي په یو یو قدم ولا خدای اجرونه ورکړي برکتونه او عافیتونه ورکړي چې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د غمونو او آفاتو بدیاتو فتنو نه په امن امان کې وساتي الله د مونږ دا ټول ملګرو دعاګانې قبولې کړي د ټولو عدل حاجات پوره کړي ټول د پریشانو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د مخلوق د شر نه وساتي
زموږ بعضې ملګري بیماران دي زموږ یو ملګري دی اوس ماته اکثر په دې لاره کې ولاړ دي نن هم بیمار و الله دې ولله شفا او روغ صحت ورکړي چې څومره ملګري دي الله ټول له شفا ورکړي الله ټولو له روغ صحتونه ورکړي سهار هم ماته یو ملګري جیل کې دی هغه ته هم دعا وکړي چې خدای پاک یې را خلاص کړي څومره اسیران د مسلمانانو الله ټول را خلاص کړي او چې څومره خلک په فتنو کې او په غمونو کې مبتلا دي الله غمونه او فتنې په خوشحالو بدل کړي آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد